محمد محقق او د جبهې مقاومت مشر افغانستان ته د بیرته ستنېدو لپاره د سراج الدین حقاني او د ملا یعقوب وړاندیز رد کړ. په سلامونو مو هرکلی کوم د AFG نیوز چینل درنو لیدونکو. سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. پام راګرځوم د دې ساعت مهم خبر ته او په سر کې یادونه کوم ملګرو که مو چینل نوي سبسکرایب کړی د مهمو خبرونو لپاره در سره AFG نیوز چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. د افغانستان د خلکو اسلامي وحدت د ګوند مشر محمد محقق او احمد مسعود د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقاني او د ملا یعقوب هغه وړاندیزونه رد کړي چې د هزاره قوم نور مشرانو ته افغانستان ته د بیرته ستنېدو بلنه ورکړې وه. حقاني په بامیانو کې په یوې غونډه کې د محمد محقق، کریمي خلیلي او د هزاره قوم له نورو مشرانو غوښتي وو چې افغانستان ته ورستانه شي او د خپلو خلکو قوم په منځ کې ژوند وکړي. محقق د جمعې په ورځ د ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل د حقاني دا خبرې د طالبانو کلیشه‌ایي خبرې دي او څه نوې خبرې نه دي. هغه په دې خبرو کې زیاته کړې د هغه او د افغانستان د ملي مقاومت شورا د نورو غړو ستنېدل افغانستان ته په اوسني شرایطو کې د شورا او د هغوی لپاره افکارو سره مخالف دی. خلیلي تر اوسه د حقاني د خبرو په اړه په رسمي ډول کوم غبرګون نه دی ښودلی. محقق او احمد مسعود د تیر جمهوري نظام له سقوط سره سم له افغانستان ووتل. هغوی په تیر جمهوري نظام کې په مهمو څوکیو کار کړی و. محقق دا مهال د افغانستان د ژغورنې لپاره د مقاومت د عالي شورا په نوم د طالبانو د مخالفو د یوې بهر میشتې شورا غړی دی. د AFG نیوز چینل درنو لیدونکو، دا زموږ د دې ساعت چمتو شوی خبر. تر بیا خیر، چارې د الله په امان.